هسې که موږ په خپل معاشرتي ژوند باندې نظر واچو نو موږ دا محسوس کړو چې کله کله انسان د خلکو په منځ کې هم ځان ډېر تنها محسوسوي. په مخ مسکاوي خو د زړه دننه ډېر درد پټ وي. ځینې خبرې داسې وي چې انسان غواړي چې یو خاص انسان ته یې بیان کړي خو داسې نشي کولی. وجه دا وي چې هغه انسان بې احساسه وي او دی په خپله بې قدرۍ یریږي. لکه یو شاعر وایي چې زړه په دماغ خراب و نفس تنګ دی مودې وشوې چې له ځان سره مې جنګ دی. زړه په دماغ خراب و نفس تنګ دی مودې وشوې چې له ځان سره مې جنګ دی. ارمان پاس د غره په څوکه کې ولاړ دی. ارمان پاس د غره په څوکه کې ولاړ دی او نصیب لوېدلی ښکته له ګړنګ دی.